سلامونه قدرمنو دوستانو، دولت شاه ولسوالۍ ته راغلی یو. شراغا جان وګونه ډار شوې. شراغا جان وګونه ډار شوې. وینه پکې نشته. موټر ته کې تړه پیاده راوړي ډاریږي په کې موټر راځي دا حالات نو غلط مانی وکړه. چیرته روانه او مخامخ دا سپینه څوکه چې تاسو ته ښکاري دا د شنو څوکو نه پاس دغه څوکه کې وو دستي موږ راپرېوتلو. درې نیم ساعته مزل مو په پښو کړ. اسلامزی صاحب څنګه ولاړه وروره بیخي نو اثر نه راښکته شولو. هو والا ډېر جګ سر و. ډېر جګ ساحه او سهار په نارې او دا خو به اوس خو پته هغه ته لګېږي چې کله کور ته لاړ شو او پنډۍ د نوره پنډۍ اچولي یي. بلکل والا ډېره جګه ساحه ده. دا دومره دا سپینه څوکه چې ښکاري د دې دا شین غر ته د سپینې څوکې نه راپرېوتو او هلته مو عکاسي کړې. دا سیمه پکې راغلې. نو دا اوس دا کومه سیمه ده؟ دا هغه دی دا منجغان. او دا څومره لوی منجغان دی. دغه سړک دی ګډوډ. موږ پکې روان یو. تاسو ګورئ الله دې خیر کړي. بیخي نو دې خو امر راختلی ویډیو سمه نه ښکاري. وایم ممتاز صاحب څنګه چل شو؟ او ښکاري ښه ټیټ ښکارېږي خو پاک هوا ده خو موږ خو د ستړیتیا نه نور زیاتې رنګ یې موختې دي بل ماډل. محمد رحیم هم راسره دی. دا ډېر ځوان طبیعت دی سړی. بیخي دا د دې ځای خلک ټول ځوان طبیعته دي. ډېر خوندور سفر و. ډېر خوندور و. خوندور ځکه و چې دا ساحه دا غرونه چې اوس موږ ترې راښکته شو زه اوس دا خپل ځان ته ګورم نو زه یم دا به زه نه یم راښکته شوی. او تا وزن سره دا ځای کې راښکته کېدل نو غټه توره دې وکوله غټه توره. ما ویل چې ته چاغې مه دلته راښکته. نه انشاءالله چې 2 کیلو وزن خو دې کم شو. هله چې هغه را باندې راغله دا وزن څه کوي چې زما د وینو غواړو انشاءالله هغه به ورک شي. او دا چهارمغز چې دې وخوړل دا ټول ریحان ممتاز مو په چهارمغز ځان ټنډ کړ. والله ښه چهارمغز او ډېر تازه ډېر تازه او ډېر مېلمه پاله. یا الله ته پکې خیر واچوي. یا الله ته پکې خیر واچوي. ته وګوره جب موږ وګوره که